بعض نومونه د الله ذکر شوي وو، ځکه چې نوم د الله یادول د الله دی او دا ذکر دی. اوس د هغې نه بعد مؤلف یو فصل راوړی دی او ډېر خوندور عنوان یې وله ورکړی دی، ذکر یسیر و اجر عظیم. ذکر یسیر و اجر عظیم، معمولی ذکر او لوی اجر، یا معمولی ذکر او ډیر اجر. دا کم ذکر چې ذکر کیږي دا لږ دی او په دې چې الله رب العزت تعالی صدر کوي هغه ډیر دی. دا زمونږ کوتاهي ده چې د الله رب العزت په دې پراخه رحمتونو کې او په دې پراخه ثوابونو کې موږ د نیکیانو او د اجر او د ثواب حقدار نشو. ځان ډېر ستړی کو لږه دنیا راته میلاو شي. یو سړی سحر نه ماښامه پورې لګیا یو سخته مزدوري کوي او یو څو ریاله یو څو روپۍ ورته میلاو شي ماښام کې، خو هغې ته دی خوشحالی وایي زه بیا هم عوض یې میلاو شو، بدله میلاو شو، په دې باندې زمونږ ژوند روان دی. او هر چې دین دی نو د هغې دپاره که موږ لږ ځان ستړی کړو نو رب العالمین ډېر څه راکوي، خو موږ هغه لږ څه کولو ته تیار نه یو الا من رحمه ربي چې الله پرې رحم کړی هغه یې کولی شي. لکه اوس دا اذکار دا کوم چې روان دي او تاسو واورئ، معمولی کلمات دي، یو څو ټکي، رب العالمین د بې حساب اجر درکوي په هغې باندې. موږ هغه ټکي نشو ویلی، هغه کلمات نشو ویلی چې په هغې یو څو سیکنډه لګي، او بیا موږ دا وایو چېره یا الله ته موږ وچ په وچه وبخه. ته خو هم څه ښکاره که که نه چې او ته هم د الله دپاره لګیا یې. دا معمولی جبه، دا وړه جبه ما ته د الله دپاره نه خوځو، څنګه به ما ته د اجر میلاویږي؟ او د دنیا دپاره د یعنې خپل ملک پرېږدو، ښځه او بچي او خپلوان هغه پرېږدو، په کلونو کلونو په بل ځای کې اوسېږو او سخت او تکلیف هر څه برداشت کوو، ولې ځکه چې موږ ته دنیا میلاوي او دا به کې دنیا دپاره به څه منډه وهي. نو زه دا وایم چې لږ ډېر کوشش که موږ د دین دپاره وکړو رب العالمین موږ له بې حساب اجر راکوي او موږ بخي. ښه دا هم نه ده که چېرته اوس د دې ثواب د ګټلو لارې یو څو وې محدودې، بیا به هم خبره ګرانه وې، ځکه چې موږ وایو چې یاره خو ټول یو لس لارې دي نو بس یو لس کارونه دي هغه کول غواړي. کیدای شي هغه لس کارونو کې 15 زما په وس کې نه، نو بس دغه به زموږ باندې وایي چې یاره زما خو وس نه رسي. نو رب العالمین خو لارې د اجر د ګټلو پراخه کړي دي، بې شماره لارې دي بې شماره، خو که څوک ثواب ګټل غواړي الله، او چې څوک یې نه غواړي هغې په دې بې حسابه او بې شماره لارو کې هم ثواب نشي ګټلی. دومره بدبخته شي یو انسان. نو دا کم اذکار چې را روان دي که نه، او کم ذکرونه دا په توجه سره واورئ. بس عمل پې وکئ، یاد یې کوئ، ځان پې پوهه کوي. ته خو الله یادې، خو څه وې ته په دې اذکارو کې چې دا هم تا ته پته او بیا د هغه وخته پورې ما ورته نشو ویلی چې څو پورې موږ یاد کړی نه یو، چې یاد دي کړو که نه کله. لکه سبحان الله دا ژبه چې کله د اذکارو سره عادت شي، سحر ماښام اذکار، فرض مانځنه بعد اذکار، نور عام اذکار، دا د سړي نه هېرېږي نه. کله ته تعجب وکړي که نه، یو کس ستا خوا کې ناست د سحر مانځنه بعد هغه 1 ګنټه ناست جومات کې یا کور کې، او هغه د 1 ګنټې لګیا دا شونډې خوځوي، سحر هغه اذکار وایي. ته تعجب وکړي چې ورته دا څنګه یاد دي؟ دا د دې اسانه طریقه دا ده چې ته په مخه وایې دا سړي ته یادېږي. اوس ته په میاشت کې چېرته خطا شي او یو ذکر دوه وې، او هغه هم چې کله قرضې ډېرې شي او
مسلې ډېرې شي نو تا ته به څه یاد شي هغو تا صرف په مولوي صاحب پسې ورلي او هغو ته په پاڼه ولیکو او دی وایي د څه دپاره چې دا کومه خاص مسله ده چې بس دا ختمه شي دې سړي ته خو د الله ذکر نه یادېږي که تاسو غواړئ چې دا اذکار او دعاګانې تاسو ته یادې شي دا وایئ په مخ یې وایه په مخ یې وایه بس د سړي ژبه پرې راواوړي یاد شي سړي ته نه هېرېږي بیا یې سړي اوس دې ذکر ته ګوره د اولني ذکر ته عنوان ته وګوره وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دنیا و ما فیها نه خوښ کلمات دنیا صرف نه وما فیها دنیا او په دنیا کې چې څه دي د دې هر څه نه غوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کمې خبرې چې وي د هغې ذکر کېدو واله دی یعنی په بله طریقې درته ووایم چې ښه پې پوه شي یعنی هغه کلمات هغه اذکار چې رسول صلی الله علیه وسلم د هغې په بدل کې دنیا او دنیا کې چې څه دي هغه نه اخلي او نه یې غوره کوي دا به څومره اوچت کلمات دي ښه دې عنوان ته وګوره کلمات یې ووایي څه کلمات او کلمات ټکو ته وایي الفاظو ته وایي معنی دا چې مسله اسانه ده ګرانه اوس که موږ داسې ویلی وی چې یعنی مال لګول دي پکې اوس موږ به څادرې سنډولې وي اجازه به بل طرف ولاړې مال لګول ګنټه ټیم ورکول دي یا 2 ګنټې جومات کې کېناستې دي یا بدن قرباني کول دي نو بیا به پکې د بعضو ډډې نه لګېدی وي چې مسله خو ګرانه شوه خو نه یریږم عنوان کې تا ته خبره واضحه کړې ده کلمات نو ته سوچ وکړه چې دا څومره درانه کلمات دي چې دا دنیا او دنیا کې چې څه دي د هغې نه غوره دي حدیث د ابو هریره رضی الله عنه د امام مسلم امام ترمذي امام نسائی راوړی دی وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله وسلم دا خبره کړې ده لأن اقول وی زه چې دا کلمات وویمه د ذکر ته ګوره ذکر په سور رنګ کې دی سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس نو دا کلمات ما ته د هر هغه څه نه غوره دي او خوښ مې دي چې په هغې باندې نور راخیږي نور په څه راخیږي په مشرق صرف مغرب که صرف زمونږ ملک او علاقه نور چې یاد کړو چې کله داسې ورشي چې هر هغه شی چې نور پرې راخیږي ټوله دنیا اوس دا کلمات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بس او عظمت ته وګوره او شان ته او فضیلت ته وګوره معمولی ذکر دی معمولی مطلب څه دی ګوره دا عنوان چې کوم ایښودی شوی معمولی ذکر معمولی مطلب یعنی کلمات لږ دي شان نه بیاني چې شان لږ دی شان خو دومره ډېر دی تپوس یې مه کوه مقام خو دومره اوچت دی تپوس یې مه کوه دا معمولي په کوم اعتبار سره ورته ویلي دي د الفاظو په اعتبار سره کم ټکي چې پکې استعمال شوي دي د هغې په اعتبار سره د ذکر معمولي دی کله ته وایې که نه یاره خبره یې وړه وکړه خبره یې وړه وکړه خو مقصد او معنا او فایده پکې ډېره ګټه وه نو خبره یې وړه وکړه مطلب دا نه چې قدر یې وړوکی دی خبره یې وړه وکړه یعنې کلمات واړو کلمات لګو دلته چې تا ته وایي چې معمولي ذکر نو حاشا وکلا دا مطلب یې نه دی چې ذکر هغه قدر معمولي دی وی کلمات لږ دي معمولي دي او شان او فضیلت او اجرونه هغه بې حساب دي و دا څو کلمات دي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر څلور خبرې دي سبحان الله د الله پاکي دي بیان کړه چې الله پاک دی د هر عیب نه ښه د دې وضاحتونه ګورې مخکې شوي دي بار بار تکرار ته ضرورت نشته والحمد لله ټول د کمال صفتونه دي الله له ثابت ولا اله الا الله نشته دی بد حقدار مگر یو الله والله اکبر الله د هر سره لوی دی څلور خبرې ښه اوس هسې حساب ولګوئ چې دا به څومره وخت کې ویله کېږي ګړۍ خو به تاسو سره یې که نه هغه سیکنډ چې پکې روان دي ستاسو رښتې سیکنډ پکې روان دي ته به حساب وکړي چې کله زه شروع کوم زه به ښه په ارام وم زه هغه شان به هم نه یم چې منډه ترې وباسو ګوره ورته سبحان الله والحمد لله
ولا اله الا الله والله اکبر. شپږ سیکنډه. ما تاسو ته وایي چې لویه بدبختي هغه به دی چې په دې دومره د الله پراخه فضل کې موت ته د دغه فضل حقدار نه شو. شپږ سیکنډه. ها دا بیا ته دوه پیرې ووې، څو شو؟ 12. نو څلور پیرې دې ووې، څلېرویشت، او بیا پسې ځه او یو منټ دې ووې. ته سوچ وکړه چې یو منټ ته دا ذکر ووې، رب العالمین به تعالی څه درکوي. او یو منټ څه شی دی؟ په ګنټه کې 80 منټې دي. ما ورته په 40 ګنټو کې په یوه ګنټه کې یو منټ هغه الله له نه ورکو او د الله یاد. بله مسله، یو سړی به دا تپوس وکړي چې آخر دې کلماتو له شریعت دومره اوچت مقام ولې ورکړی دی؟ نو جواب دا دی چې دې کې د الله عظمت او شان بیان شو. هر طرف ته وګوره، د الله پاکي بیان شو د هر عیب نه. دا ګټه مسله ده. د الله دپاره هر د کمال صفت ثابت شو، دا بله ګټه بنیادي مسله ده. رب العالمین یوازې د عبادت حقدار دی، بل څوک ورسره نشتي، دا خو بنیادي مسله ده. او الله د هر څه نه لوی دی. دا وړې خبرې دي، غټې خبرې دي، خو په لږو کلماتو کې راټولې شوي دي. دا ذکر خو به تاسو ته یاد وي انشاءالله، دا خو ډېر اسان دی. سبحان الله والحمد لله وی وایې که ووایم الله تعالی اوس هم اجر درکوي، دغه پې نه ځي. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. ګوره چې داسې نه دی که نه چې ودرېده وله غواړي لکه اوس زه کټ کې پروت یم. نه پاسې به، ځکه چې دا کار ډېر ګران دی. ودرېږي به پته نشتي څه سبق په ملا سته. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. ډیوټي د باندې هم نه خرابو، کار کې، دکان کې، دفتر کې، دیاړي کې، هر ګاډی چلے، ډریوري سره د کار وایه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. الله اکبر. ما هغه مانځه کې ایتونه ووي، تاسو به د کې دې سوچ کړی. الله وایي وکان بالمؤمنین رحیما، او الله په مؤمنانو باندې خاص مهربانه دی. دا دغه مهرباني یو جرک دی معمولی چې دومره موږ ته د ثوابونه او د نیکیانې ګټل اسان کړي دي. خو چې په دې کې بیا د ته یو سړی د جهنم حقدار شي، دی به څومره بدبخت وي. ښه راشه دویم ذکر له وایي چې څوک دا کلمات وایي هغه دپاره په جنت کې یوه کجوره لګي، یوه ونه د کجورې دا نهلی شي د هغه دپاره. کجورې م خوښې دي، ونې م خوښې دي که نه؟ او بیا د پښتنو زمونږ خو کیسې شروع کېږي د ځمکې نه او ختمیږي په ځمکه، او دومره ډکې دلته دي او دومره ډکې زما طرف ته او هغه ډکې ستا طرف ته، او راولګي یو کس چې دی نه د معمولي خاورې دپاره به دی یو پوره خاندان ودردی ولړځي، بیا هغوی راولګي دی خوا. نو قدر خو شتي د ونو که نه نشتي، او چې دا ونه په جنت کې، چې دا ونه الله رب العزت تعالی په جنت کې درکړي. اوس دې ته بیا سوچ کوه چې دا څومره اوچته ونه ده او په جنت کې ده. قصه دغه خو تاسو ته معلومه که نه، ابوالدحداح رضی الله څه کیسه؟ 600 ونې د رسول صلی الله علیه وسلم خواله یو کس راغی یتیم، او د هغه باغ د یو بل کس د باغ سره دی، یعنی حدود لګېدلي دي. په منځ کې دی غواړي چې دیوال ووایي چې دا جنګ جګړې نه وي چې دا کجورې زما طرف ته راولېدلي دي او ستا طرف ته راولېدلي،
مسله دا راځي چې منځ کې کجوره راځي، بیا یو ونه راځي، نو یا رسول الله که دې دا ونه راکړي، هغه وایي زه ونه نه ورکوم، ونه ده او زما د باغ ونه ده، زه دا ونه دله نه ورکوم. هغه وایي که دې ونه نه راکوي نو دا خو آبادي او دیوال څه کېږي، کږېږي او هسې مسله جوړېږي. نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي څوک به دا ونه والي او الله به له په جنت کې ونه ورکړي. د دې ونې قیمت ته ګورئ، کوم چې ابوالدحداح ورکړی دی او بیا دلته یې قیمت ته ګورئ. څوک به دا ونه والي او الله به له په جنت کې ونه ورکوي، د ونې په مقابله کې ونه. او د دې نه دا خبره واضحه شوه، یاد یې کوي چې ته به څه کوې نو الله به څه درکوي. خپه به خپه باندې واچوه او الله غفور رحیم دی، نه کېږي کار. دا خو زمونږ د الله نه امیدونه شي، دا نه چې امید مه ساته، خو د امید سره لږ ډېر خوځېدم پکار دی. جنت کې ونه ده، وایي څوک به دا ونه والي په بدل د دې ونې کې چې د ده نه والي. معنی دا چې څه عمل به کوې که نه به کوې، او سم عمل به کوې. دا سړی خطر وي زه ونه نه ورکوم. الله اکبر. دغه ټیم کې ابوالدحداح رضی الله عنه یو ناشنا سوچ وکړو، د ونې قدر او قیمت هغه ته معلوم و. دغه زمونږ سره قدر او قیمت دومره نشته څومره چې د هغوی سره. هغه وی یا رسول الله زه دا ونه دنهلم. پاسېدو عکس ته یې وی زما باغ پېژنې؟ ستا باغ څوک نه پېژني، شپږ سوه ونې چې پکې. او ده پسې ګورې لرې لرې نه به خلک راتلو، عراق نه د یو ځای نه بل ځای نه، د مدینې دا خلک دا باغ را خرڅ کړه. هسې ګورې دا موږ په خوله وایو شپږ سوه ونې. تاسې یو باغ ته ورښکاره شي چې هغې کې د کجورې ونې ولاړې شپږ سوه، د اندازې ولګوي دا به څومره وي. او بیا په هغې کې دننه اوبه، خوږې اوبه پکې بهېدې. وی که دا تاله درکړمه دا ونه به راکړې ماله؟ هم سوچ کې شوی دی، ګوره ما پورې مسخرې کوي که ټوکه کوي. نه رښتیا خبره. هغه وی چې دا به یې زه نه کوم نو بیا خو تاوان او تاوان دی ټول. راضي شو د دې باندې. شپږ سوه ونې باغ چې دننه پکې د اوسېدو ځای دی، کور پکې اوبه به وي، هر څه سره د هر څه په بدل یو ونې. ولې او ونه څه قیمتي وه؟ ځکه چې جنت کې یو ونه میلاوېده. د یو ونې لپاره شپږ سوه ونې قربانول جنت ته سړی رسوي. نو هغه بیه چې کله وشوه نو رسول الله وسلم تعجب وکړو، د دې لپاره چې د ده جذبه ډېره شي. وایي څه ښایسته ونه ده د ابوالدحداح دپاره په جنت کې. ابوالدحداح بیه وکړه، خو دا بیه په ظاهر